السلام علیکم دوستانو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه زیمبابوې په 10 ویکټو وګټله. افغانستان په لومړۍ ورځ 141 منډې جوړې کړې، له ټول آوټ شول. ورپسې زیمبابوې په 2500 منډو کې ټول آوټ شول چې امیر حمزه 6 ویکټې واخیستلې، ظاهر خان 2 ویکټې واخیستلې. نن بیا افغانستان په 115 منډو کې ټول آوټ شو. ابراهیم ځدران 80 منډې جوړې کړلې، امیر حمزه 21 منډې جوړې کړلې. زیمبابوې ته 11 منډې هدف ورکړي. زیمبابوې په 10 ویکټو لوبه وګټله. زیمبابوې د افغانستان سره د 5 ورځو لوبه په 2 ورځو کې ختمه کړه. باید داسې نه وای سوی. اصغر افغان د افغانستان د دغه لوی ماتې حالت د ویزو ستونزه وګڼل او ویل چې نیم لوبغاړي په کابل کې نیم امارات کې و. دغه ټیسټ ته یې ښه امادګي نه ونیولې. که زه وایم ما له ښاغلي اصغر افغان څخه دا پوښتنه خامخا کوله چې تاسو خو له ډېره وخت اماراتو کې وئ، تاسو ولې ښه بیټینګ ونه کړای سو؟ افغانستان ولې وبایلل؟ د پچې ګټلو وروسته په داسې 72 ویکټ باندې د بیټینګ پرېکړه ډېره حیرانوونکې وه. له هماغه اول سر څخه یې د افغانستان ماتې ته لاره هواره کړه. کرکټ بورډ باید له کپتان او ټولو روزونکو څخه د دغه پرېکړې جدي غوښتنه وکړي. په داسې باونسي پیچ کې د یو فاسټ بالر لوبول د ماتې بل حالت و. زیمبابوې یو ریګولر سپینر هم نه لره او 3 تیز بالران یې اچولي وه. په افغانستان برعکس 3 ریګولر سپینران ولوبول. بیا هم په دې عجیبې پرېکړې کې کپتان او روزونکی مسؤل دي. افغانستان دا لوبه د خراب بیټینګ له کبله وبایلل. تر نورو ډیر باید اصغر افغان، رحمت شاه زرمتی، حشمت الله شایدي او افسر زازی ډیر ګرم وګڼل سي. دوی د افغانستان محب مجرب بیټسمنان دي، خو مهم وخت کې خپل مسؤلیت نسي ادا کولی. افغانستان په 38 منډو کې د زیمبابوې 4 لوبغاړي آوټ کړي وه، خو 2 مهم سینیر او مجرب لوبغاړي شان ویلیمز او سکندر رضا چې راووتل شاوخوا 90 منډې ملګرتیا وکړه چې د مخالف ټیم سینیر لوبغاړي یې کولی سي، د افغانستان سینیر یې ولې نسي کولی؟ جواب دې ووایي. آیا ټیم کې ځوانان ډیر و؟ هغوی ته چې د دغې ماتې پړی یو ډول په ځوانانو وراچوي باید وویل سي چې دغه ټیم کې یوازې 3 نوي ځوانان مالک او واسع او منیر و چې داخلي لوبو کې ښه ځلېدلي وه. حق یې دی چې ملي ټیم ته راسي. له دغو 3 لوبغاړو پرته په ټیم کې نور ټول هغه لوبغاړي وه چې ټیسټ، یو ورځنۍ او شلاوریز د سلګونو لوبې یې کړي. بنا په یوې 2 لوبو کې د دغو 3 او نورو ځوانانو په لوب او استعداد قضاوت ډیر غیر مسلکي او بې انصافي ده. څومره لوبې چې دغو سینیر لوبغاړو کړي دي، دوی 10 یا 40% چانس تاسو دغو ځوانانو لوبغاړو ته ورکړئ، بیا پرې قضاوت وکړئ. ځوانان لوبغاړي زموږ د کرکټ آینده دي، باید مسلسل ولوبول سي چې پاخه سي. د دغه لوبې 2-3 مثبت ټکي. دویم اننګز کې د ابراهیم ځدران 80 منډې، د حمزه هوتک 6 ویکټې د افغانستان لپاره مثبت ټکي وو. ابراهیم ځدران ځوان دی، له تخنیکي پلوه ډیر دقیق، ځیرک، باحوصله او با ډیسپلین لوبغاړی دی. افغانستان کرکټ بورډ ته ښایي چې ورځنیو لوبو کې ملي ټیم ته د اوپنر په توګه د ابراهیم ځدران په راوستلو کې جدي اقدام وکړي. ګربز او ابراهیم بهترین اوپننګ جوړه کېدای سي. حمزه هوتک د ټیسټ لوبې بهترین بالر دی چې په هر کنډیشن کې خپل مسؤلیت ادا کولی سي. د بالینګ ترڅنګ د ځوان لوبغاړي عبدالواسع د بیټینګ سټایل، تمرکز، حوصله، تر فشار لاندې حالت کې لوبه کول او تخنیک د د ښې راتلونکي نښې دي. د عبدالمالک او منیر کاکړ لوبول یو ډیر مثبت ګام و. ولې ډیر فرسټ کلاس او ټیسټ لوبې؟ حقیقت دا دی چې افغانستان له ټیسټ کرکټ څخه څو کاله شاته دی، خو استعداد او ظرفیت لري او تر دې ښه لوبه کولی سي. افغانستان د دغه اصلي کرکټ لپاره باید یو مشخصه تګلاره ولري چې شاید یې ولري، خو عملي کول یې مهم دي. افغانستان باید په کور دننه او فرسټ کلاس لوبې او د باندې ټیسټ لوبې زیاتې کړي. فرسټ کلاس لوبو کې باید باونسي او ګراسي پیچونه جوړ کړي. له کوم توپیر پرته ټول ملي او ځوان لوبغاړي مجبور او مکلف کړی سي چې فرسټ کلاس لوبې وکړي. افغانستان باید له نورو هیوادونو سره ټیسټ لوبې او سیریزونه ترتیب کړي. څومره ډیر سیریزونه او لوبې چې کوو هغومره پخیږو او ښه کیږو. خو کرکټ د یوې ورځې، 1 کال، 2 کالو لوبه نه ده. دا یوه روانه لوبه ده او دوامداره او اوږدمهاله پلانونه او ستراتیژي غواړي. ترڅنګ د الف او ایمرجنګ ټیمونو جوړول، هغوی ته هم له نورو هیوادونو سره د سیریزونو ترتیبول زموږ د کرکټ بنسټ غښتلی او آینده مو مطمئن کوي. له زیمبابوې سره بله ټیسټ لوبه را روانه چهارشنبه ده. مطمئن یم چې افغانستان به ترې ډیره ښه لوبه کوي او باید یې هم وکړي چې سیریز مساوي سي. انشاءالله بل ټیسټ لوبه کې به راشد هم وي، د افغانستان د بري په هیله. دا د افغانستان او د زیمبابوې د ټیسټ لوبو په اړه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو لوبو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.